بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب في الحث على سور وآيات مخصوصة. دا باب د قرآن کریم د مخصوصو سورتونو ترغیب په بیان کې دی. په دې کې به مصنف رحمه الله سورتونه ذکر کی، د هغې فضیلتونه به هم ذکر کی مونږ او تاسې ته. عن أبي سعيد رافع بن معلى رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ابو سعید رافع بن معلى رضی الله عنه نه روایت دی. هغه فرمایي چې ماته رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الا اعلمک اعظم سورة في القرآن، ایا زتا ته یو لوی سورت اونخیم چې په قرآن کریم کې ډیر لوی دی. قبل ان تخرج من المسجد، مخکې لدینه چې تاسو د جماعت نه وځئ. فاخذ بيدي، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم زما لاس ونیولو. فلما اردنا ان نخرج، کله چې مونږه اراده وکړه چې جماعت نه مونږ وځو. قلت ما ویلی یا رسول الله، ای د الله رسوله، انک قلت، تاسو خو ویل چې زه به تا ته د قرآن کریم یعنی لأعلمنک اعظم، زه به تا ته خیم لوی صورت فی القرآن په قرآن کریم کې. قال نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هغه صورت چې دی الحمدلله رب العالمین دی، هي السبع المثانی، یعنی دا صورت چې دی اوه آیتونه چې دی دا پرله پسې لري. والقرآن العظیم الذي اوتیته، او دا قرآن کریم یعنی لوی دی کم چې ماته اوتیته راکړل شوی دی. په دې حدیث مبارک کې دغه رالل چې آیا زه تا ته په قرآن کریم کې لوی صورت ونښیم. دلته سوال دا پیدا کیږي چې په حدیث کې لوی صورت فاتحه ښودل شوی دی، یعنی سورة الفاتحه. یو بل روایت کې دی چې لوی صورت چې دی سورت اخلاص دی. جواب دا دی چې دواړه د دوی مضمون په لحاظ سره لوی صورتونه دوی ته ویل شوي دي. سورت فاتحه لوی صورت ویل شوی دی ځکه چې دا صورت د الله رب العزت لوی دعا او عبادت باندې دغه صورت چې دی دا مشتمل دی. او کم چې سورت اخلاص ته لوی ویل شوی دی هغه ځکه چې په دې صورت کې د الله رب العزت وحدانیت دغه پکې ذکر شوی دی. او بیا په دې کې دا ذکر شو چې هي السبع المثانی والقرآن العظیم، دا سبع مثانی او قرآن عظیم دی. یعنی سورت فاتحه د سبع مثانی هم ویل کیږي. دا ځکه مثانی دا د مثنا دا جمع ده. نو دا صورت چې دی بعض علما فرمایي دوه ځل دا نازل شوی دی، یو ځل په مکه مکرمه کې، بل ځل په مدینه منوره کې، نو ځکه ورته مثانی ویل کیږي. او یا دا خبره کوي علما محدثین چې دا بار بار تکراریږي، یعنی په منځ کې په هر رکعت کې ویل کیږي سورت فاتحه، یعنی که نفل منځي فرضي وي په هر یو، نو ځکه ورته دا مثانی ویل کیږي. دا د سورة فاتحه په دې کې فضیلت بیان شو. بل روایت وان ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قراءتي قل هو الله احد والذي نفسي بيده انها لتعدل ثلث القرآن. ابو سعید خدری رضی الله عنه نه روایت دی، هغه فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سورة اخلاص مبارک و فرمایل قال فی قل هو الله احد والذي نفسي بيده، زما دی په غزاد باندې قسم وی چې هغه په قدرت کې زما سی شی ده ساده، انها لتعدل خامخه دا سی شی ده برابر دی ثلث القرآن، د قرآن کریم درېمې حصې ده. یعنی دا سورة اخلاص چې دی دا د قرآن کریم درېمې حصې برابر دی. وفي روایت، په بل روایت کې دی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لاصحابه، یعنی یو ورځ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خپل ملګرو صحابه کرامو ته وفرمایل چې ایعجز احدکم، ایا پتاسو کې څوک د دې خبرې نه عاجز دی چې ان یقرأ بثلث القرآن فی لیلة، چې هغه پشپه کې د قرآن کریم دریم حصے تلاوت وکړي، د دینه عاجز دی. فشق ذلك علیهم، نو دا خبره په صحابه کرامو باندې ډیر زیات ګرانه تمامه شوه. وقالو دی فرمایل چې اینا څوک دی په مونږ یطیقو چې طاقت لري ذلك د دې خبرې یا رسول الله، یعنی چې دا ټول ثلث القرآن په یو شپه کې وایي. یعنی فقال قل هو الله احد الله الصمد ثلث القرآن. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم قال فرمایي چې قل هو الله احد الله الصمد دا چې دی دا ثلث القرآن دی، یعنی د قرآن کریم درېمه برخه ده. سورة اخلاص ته د قرآن کریم درېمه حصه ویلو کې د علماو مختلف اقوال دي. امام غزالی رحمه الله فرمایي چې په قرآن کریم کې درې اهم مضامین دي: د الله رب العزت معرفت، د آخرت معرفت، د صراط مستقیم معرفت. نو بهرحال همدکرنګي بل روایت وعنه ان رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله احد يرددها فلما اصبح جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. همدغه رنګي دا روایت هم د ابو سعید خدری رضی الله عنه
دی هغه مبارک فرمای چې سمع رجلا یقرأ چې یو کسو هغه یعنی مطلب هغه به بار بار دا ویلې قل هو الله احد يرددها یعنی بار بار ویل فلما اصبح کله چې سهار شو جاء راغی الى رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فذكر ذلك له نو چې چا اوریدل نو دغه بیان ورته وکړو چې ټوله کیسه ورته بیان کا وکانه الرجل يتقالها هغه کس دا سورۃ اخلاص لستل معمولی وګڼل یعنی چې دا خو دومره اجر او ثواب نه لري بس هغه ویلو دی اوریدلو بس رالو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته نو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې والذي نفسي بيده انها لتعدل ثلث القرآن هغه کس سورۃ اخلاص لستل معمولی وګڼل نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل زما دی په غزاد باندې قسم وي چې زما روح په هغه په قدرت کې دی چې دا سورۃ یعنی دا سورۃ د قرآن کریم دریمه حصہ ده ګوره پدې کې دا رالل چې یتقال لها یعنی معمولی ګڼلو یعنی هغه سړی دغه عمل معمولی وګڼلو نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې د دې خبرې ذکر وکړو چې فلان کې کس بار بار هم دغه یو سورت چې دی ویلي نو سورت اخلاص نو دې چې هغه اجر او ثواب یې ګم وګڼو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د دې سورت ثواب د قرآن کریم د درېمې حصې برابر دی نو سورت اخلاص فضیلت پدې کې هم بیا بیان شو همدا کرنگی وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله احد انها تعدل ثلث القران ابو هريره رضي الله عنه روایت دغه فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قل هو الله احد یعنی سوره اخلاص چې ده انها تعدل ثلث القران دا د قران کریم درېمې حصے څه ده دا برابر دی همدا کرنگی وعن انس رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله اني احب هذه السوره قل هو الله احد قال ان حبها ادخلك الجنه رواه الترمذي انس رضي الله عنه روایت دی هغه مبارک فرمایي چې ان رجلا قال بشک یو کس او فرمایل یا رسول الله اے د الله رسوله اني احب هذه السوره زه خو د دې سوره سره ډیر زیات مینه لرم یعنی د قل هو الله احد سره قال رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ان حبها ادخلك الجنه د دې سوره سره د مینې د وجنه ته چې دې ته جنت ته داخليږي یعنی دلته هم فضیلت بیان شو د سورۃ اخلاص وقال حدیث حسن او دا حدیث چې دا حسن دی ورواه البخاري او روایت کړي امام بخاری رحمه الله فی صحیحه تعلیقا په خپل صحیح کې په تعلیقا یعنی تعلیق سره یعنی تعلیق هغه حدیث ته ویل کیږي چې حدیث صرف متن بیان شوی سند پکې ذکر نوي امدا کرنګي وعن عقبه بن عامر رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الم تر آية انزلت هذه الليله لم ير مثلهن قط قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس امدا کرنګي دلته اوسبل روایت د عقبه ابن عامر رضی الله عنه هغه فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم قال او فرمایل چې الم تر آیات پته نشته چې انزلت هذه الليله لم يرى مثلهن قط چې آیات پته نشته چې پرون شپه ما باندې سو آیتونه داسې نازل شوي دي چې لم يرى مثلهن قط دا غي مثال ما چرته نه دی لیدلې قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس یو سورۃ چې دی هغه فلق دی دوی ناس دی یعنی آیات پته نشته چې پرون شپه په ما باندې څومره آیتونه نازل شوي دي دلته الم تر دا کلمت چې رااله دا تعجب د پاره استعماليږي مطلب دا چې تا ته پته نشته مثلهن قط د دې پشان مطلب دا دی چې سورتونو پشان بل صورت داسې نشته چې په هغه ټول صورت کې صرف د الله رب العزت یعنی داغي د پناه ذکر وی کنه نو په دې وجه ویلي نو دې صورتونو ته معوذتین ویل کیږي یعنی په دې سره د الله رب العزت سره یعنی پناه نیول کیږي په دې دوه صورتونو سره امدا کرنګي وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الانسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلت اخذ بهما وترك ما سواهما رواه الترمذي ابو سعيد خدري رضي الله عنه روایت دغه فرمای چې کان رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم عادت مبارک يتعوذ من الجان یعنی هغه د الله رب العزت سره به پناه غختل من الجان د پیریانو نه وعين الانسان د انسانانو د بد نظرنا حتى نزلت المعوذتان تر دې چې دا دو سورتونه فلق او ناس چې دا نازل شول فلما نزلت کله چې دا دوه سورتونه نازل شو نو اخذ بهما نو هغه مخکي عملي پری خودلو پدی باندې عمل شروع کو یعنی دا دوانه واغسته وترک ما سواهما او د دین علاوه چې دی هغه ترک د دې تلاوت شروع کو رواه ترمذی روایت کړی امام ترمذی رحمه الله دلته دا رادل چې معوذتین وړاندې به رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د پیریانو او د بد نظر د الله رب العزت سره به پناه غوښتله اعوذ بک من الجان وعين الانسان داسې الفاظ به ویل او چې کله فلق او ناس چې نازل شو بیا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دغه دعا چې د پرې خو دا او د دې سوراتونو وظیفه شروع کا ځکه چې د دې سوراتونو مطلب هم
دغه دی چې د دې سورتونو په برکت سره الله رب العزت خپل بنده د شیطانی اثراتو د خلکو حسد بغض او د بد نظرۍ نه ساتي. بیا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دغه سورتونه شروع کا. اوس پدې کې بل روایت پدې کې به سورۃ ملک فضیلت بیان شي. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن. دلته ابو هريره رضی الله عنه روایت دغه فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې قال من القرآن سورة 30 آية په قرآن کریم کې یو سورت د 10 آیتونه دي چې شفعت لرجل یعنی دا سفارش کوي د یو سړي د پاره، یعنی چې څوک وي حتی غفر له تر سوچ بخنه نوي شوی او دا وهي تبارک الذي بيده الملك دا سورت چې تبارک الذي دغه صورت دی. وفي روایت ابي داود او پر روایت د امام ابو داود رحمه الله کې دی چې تشفع دا الفاظ راغلي دي. 30 آیه یعنی 10 آیتونه دي هغه سړي د پاره سفارش کوي. دا سورت ملک دی، سورت ملک دغه دی یعنی سفارش کوي. نو دا د سورت الملک په دې کې فضیلت بیان شوی دی. دغه ټول آسان دي، نو زه کوشش کوم چې لفظي ترجمه وکم او په بعضی ځای کې دغه تشریح وکم. وعن ابي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه متفق عليه. ابو مسعود بدري رضي الله عنه روایت دی، هغه فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې من قرأ بالآيتين کم کس چې دو آیتونه اوي من آخر سورة البقرة د سورة بقره آخري دو آیتونه فی لیلة پشپکی نو کفتاه نو دا آیتونه به د دې لپاره کافی شي. متفق علیه حدیث دی. قیل کفتاه المکروه تلک اللیله، چا ویلي چې د دې مطلب دا دی چې په دې شپه کې کوم مصیبتونه وي د هغې نه به الله رب العزت بچ کی په دې شپه کې. وقیل کفتاه او چا ویلي د دې مطلب دا دی چې من قیام الليل قیام الليل یعنی د شپې تهجد او اجر به الله رب العزت دته ورکی. نو آمن الرسول بما انزل دغه یادی. امام نووي رحمه الله فرمایي چې د دې دوه مطلبونه دی بیان کړي. یو دا دی چې سرکش شیطانانو نه الله رب العزت محفوظ کی، بل دا چې د شپې تهجد برابر ثواب به ورته ملاو شي. همدغه رنګي بل روایت چې وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر ان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. سورۃ بقره فضیلت دلته بیانېږي. ابو هريره رضی الله عنه روایت دغه فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا تجعلوا بيوتكم مقابر، خپل کورونو نه هدیرې مه جوړوئ. ان الشیطان بشک شیطان چې ينفر تختی من البيت الذي دا کور نه چې تقرأ لوستل کیږي فيه باغ کې سورۃ البقره، چې سورۃ البقره لوستل کیږي د اغې نه چې شیطان تختی. خپل کورونو نه قبرستان مه جوړوئ. د دې حقيقي مطلب دا دی چې خپل کورونو کې یعنی مړی مخه خوي بلکې د پادیره کې خخوي. بل مطلب دا دی لکه څنګه چې پادیرو کې مړی کم عمل نه کوي، دغه شان تاسو هم د خپل کورونو کې نفلی مونږ او تلاوت وغیرہ اهتمام نه کوئ، نو تاسو کورونه به هم د دیری په شان وي. یعنی ينفروا من البيت، شیطان منډي وهي کله چې د کور نه شیطان شړي نو بس دغه عمل کوه شیطان بخپل تختی. اوس به پدې کې بیان شي په قرآن کریم کې ټولونه لوی آیت. وعن ابي بن كعب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا المنذر اتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر رواه مسلم. أبي بن كعب رضي الله عنه رواية دغه فرمای یو ورځ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې یا ابا المنذر ای ابو المنذر أي آية من كتاب الله معك أعظم، یعنی کم ستا سره د قرآن کریم کم آیت لوی دی. قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ما ویل چې دغه یعنی آیت الکرسی لوی آیت دی. فضرب فی صدری، نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پسینه باندې زه وهلم. وقال راته او فرمایل چې لیهنک العلم ابا المنذر، تا دې علم مبارک وي ای ابو المنذر. بل روایت کې دی یعنی مسلم پر روایت کې دی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ابی بن کعب رضی الله عنه نه پوښتنه وکړه چې په قرآن کریم کې تر ټولو لوی آیت کم دی، نو هغه او فرمایي چې الله ورسوله اعلم. بیا چې دویم ځل پوښتنه وکړه نو دی بیا دغه ویلو، نو اول ځل چې غلی و نو ادب د وجې نه و. همدغه رنګي وعن ابي هريره رضي الله عنه، ابو هريره رضي الله عنه نه روایت دا فرمایي چې وکلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زکات رمضان، یعنی زه د روزې د زکات په حفاظت باندې ذمہوار جوړ کړم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم. فاتانی آت فجعل يحثو من الطعام، نو یو کس شپې راغو یعنی په دې غله کې په ډوډۍ کې لاس وهل شروع کړل. يحثو من الطعام یعنی دای تلاش کول. فاخذته فقلت، نو ما لاس ونیولو نو ما ورته وی چې لارفع عنك الى رسول الله، زبتا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په خدمت کې بدی پیش کومه. قال دی ویل چې انی محتاج، زه خو
غریب سړی یم، یعنې ډېر محتاج یم، وبي حاجة شدیده، او زه ډېر زیات حاجتمند یم. فخلیت عنه، نو هغه لاره مې خوشه کړه، یعنې هغه مې پرېښو، هغه لاړو. فاصبحت، کله چې سهار شو، فقال رسول الله، یعنې د هغې په خدمت کې حاضر شوم، د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په خدمت کې. ما ته وفرمیل چې یا ابا هریره، ای ابو هریره رضی الله عنه مبارکه، ما فعل اسیرک البارحه، یعنې تا هغه اسیر سره څه وکړه، هغه قیدي سره، بېګا شپه چې تا نیولی و، هغې سره دې څه وکړه؟ قلت یا رسول الله، ما ورته وفرمیل چې ای د الله رسوله، شکا حاجتا، هغه شکایت وکړو د حاجت، و عیالا، د عیال چې زه عیال لرمه، نو ما په هغه باندې رحم وکړو. وخلیت سبیله، د هغه لاره مې خوشې کړه، یعنې هغه مې پرېښو. فقال اما انه قد کذبک وسيعود، نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې دغه کس تا ته دروغ ویلی دي، او وسيعود یعنې سبا به بیا راځي. فعرفت انه سيعود، نو ابو هريره رضی الله عنه مبارک فرمایي، نو زه په دې باندې پوه شوم چې دا به بیا راځي، لقول رسول الله، په قول د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم، یعنې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ما ته وفرمایل چې دا به راځي، نو بیا به راځي. نو فرصده، نو زه د هغې په انتظار وم چې دا کس به بیا راځي. نو فجاء يحثو من الطعام فقلت لارفعنك الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو دا بیا راغې دی چې دی بیا لاس وهلو، یعنې موجې کې وهلو، لاس یې وهلو. نو ما ورته ویل چې زه به د الله رسول صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر وم. نو دوی ویل چې دعني، ما پرېږده، فاني محتاج، یعنې زه یو غریب سړی یم، وعلی عیال، او زما بچي دي، لا اعود، زه به بیا واپس نه راځم. نو فرحمته، ما په هغه باندې رحم مې وکړو. فخلیت سبیل، هغه لاره مې خوشې کړه. فاصبحت فقال لي رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ابا هریره ما فعل اسیرک البارحه، زه چې بیا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوم، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ای ابو هریره، هغه د شپې بندي سره دې څه وکړه؟ قلت یا رسول الله شکا حاجة وعیالا، ما ویلې ای د الله رسوله، د غریبۍ او د ضرورتمندۍ شکایت وکولو، نو ما پرې رحم وکړو. فخلیت سبیله، نو هغه لاره مې خوشې کړه. یا ابا هریره ما فعل اسیرک البارحه، نو ما ته وفرمایل چې هغه ای ابو هریره، تا هغه قیدي سره څه وکړه؟ قلت یا رسول الله شکا حاجة وعیالا فرحمته فخلیت سبیله، ما عرض وکړو ای د الله رسوله، د غریبۍ او ضرورتمندۍ شکایت وکړو، ویل بال بچ مې دی، نو رحم مې پې راغو او لاره مې ورته خوش وکړه. فقال انه قد کذبک وسيعود، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دی تا ته دروغ وایي، هغه به بیا راځي. نو دا فرصته الثالثه، زه بیا په انتظار وم دریم ځل باندې چې دا بیا راځي. فجاء يحثو من الطعام فاخذته فقلت، نو هغه کس بیا راغی، یعنې هغه کم بوجې و یا ډوډۍ، هغه کې لاس وهلو. نو فاخذته، ما هغه لاس ونیولو. فقلت، ما وی چې لارفعنك الى رسول الله، دا ځل به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې پیش کوم، هغه ته به ودرومه. وهذا آخر 3 مرات، او دا ستا آخري یعنی دریم ځلو. او انك تزعم، هر ځل ته وی چې انك لا تعود، چې زه به بیا نه راځم. فقال دعني فاني اعلمك كلمات، هغه ما ته ویل چې ما پرېږده، زه تا ته څه کلمات ښیم، ينفعك الله بها. قلت ما هن، ما ته ویل چې داسې کلمات ښیم چې الله رب العزت به تا ته د هغې په ذریعه فایده رسوي. ينفعك الله بها. قلت، ما ورته ویل چې ما هن، هغه کمې دي؟ قال اذا اویت، هغه ویل چې کله ته راځي، یعنی اویت چې کله راځي، الی فراشک، بستر خپل ته، نو فقرا آیة الکرسی، نو بیا ته آیة الکرسی وایا. فانه لن يزال عليك من الله حافظ، الله رب العزت د طرف نه به ستا دپاره یو نگهبان وي. ولا يقربك شیطان حتى تصبحا، تر سهاره پورې به ستا حفاظت کوي، یعنی نه به راځي ستا خواته هیڅ یو شیطان تر دې چې سبا شي، یعنی ستا دپاره به یو فرښته وي، یو نگهبان به وي. فخلیت سبیله، نو د هغه لاره مې خوشې کړه. فاصبحت، چې کله سهار شو، نو فقال لي رسول الله، ما ته رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ما فعل اسیرک البارحه، د شپې بندي سره دې څه وکړه؟ قلت یا رسول الله زعم انه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخلیت سبیله. قال ما هي، ما ورته ویلې چې د الله رسول، هغه راته ویل چې ما پرېږده، او زه به تا ته یو څو کلمات وښیم چې په دې سره به الله رب العزت ينفعني الله، یعنی تا ته به فایده ورسوي الله رب العزت بها، په دې کلمې سره. نو فخلیت سبیله، هغه لاره مې خوشې کړه. قال ما هي، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هغه کم کلمات دي؟ قلت، قال لي اذا اویت، ما نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته ویلې چې قال لي، ما ته ویلې چې اذا اویت الى فراشک فقرا آیة الکرسی من اولها، کله چې تخپل بسترې ته د خوب دپاره راشي، نو آیة الکرسی اول وایا، حتى تختم الآیه، یعنی اول نه تر اخره پورې آیة الکرسی وایا، الله لا اله الا هو الحي القیوم، دغه پوره وایا. وقال لي، او دایره ته ویلې چې لا یزال علیک من الله حافظ، همیشه به د الله رب العزت د طرف نه ستا دپاره یو حفاظت کوونکی فرښته وي. ولن یقربک شیطان حتی تصبح، تا ته به تر سهاره پورې شیطان نه نږدې کېږي. فقال النبي، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې اما انه قد صدقک وهو کذوب، یعنی هر چې دغه کس و
تا ته یې څه ویلي دي هغه یې رښتیا ویلي دي، خو لیکن دغه کس چې دی زیات دروغجن دی. تعلم من تخاطب منذ ثلاث یا ابا هريره، ای ابو هريره تا ته پته شته چې دا 3 ورځې ستا سره مخاطبه کوله، یعنی مخامخ کېدو، دا څوک تا ته راتلو؟ نو قلتو ما ورته ویلي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته لا، قال ذاك شیطان، دا شیطانو چې دغه راتلو. نو په دې آیات کې هم د آیت الکرسی فضیلت بیانېږي، بل دا چې کم کس چې د شپې اوده کېږي نو باید چې دغه آیت الکرسی تلاوت کړي. نور ډېر زیات فضیلتونه هم راغلي دي. همدا کرنګي وعن ابي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر سورة الكهف. دلته سورة كهف فضیلت بیانېږي. ابو الدرداء رضی الله عنه روایت دی، هغه فرمای چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې من حفظ 10 آيات من اول سورة الكهف، کم کس چې د سورة کهف اولنی آیتونه په یاد زده کړي عصم من الدجال، نو د دجال د فتنې نه به دغه کس محفوظ شي. وفي روایت من آخر سورة الكهف، په بل روایت کې د سورة کهف آخري آیتونه هم دي. نو دا د سورة کهف دلته فضیلت بیانېږي. همدا کرنګي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. دلته عبد الله بن عباس رضی الله عنه روایت دی، فرمایي چې جبريل امین علیه السلام رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په خدمت کې ناسو چې سمع نقيضا من فوقه، چې ناڅاپه आवाज غوندې وشو. فرفع رأسه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سر مبارک پورته کو، فقال هذا باب من السماء، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا دروازه ده د اسمان، فتح اليوم یعنی چې نن کولاو شو، ولم يفتح قط دینه مخکې هیڅ کله نه د کولاو شوی الا اليوم مگر نن ورځې، فنزل منه ملک، د دې دروازې نه یو فرښته راښکته شوه، فقال هذا ملک نزل الى الارض، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په دې دروازې باندې کومه فرښته چې ځمکې ته راښکته شوه لم ينزل قط الا اليوم، دا فرښته د دې نه مخکې نه وه راښکته شوې مګر نن ورځ. فسلم سلام واچولو، وقال ویل چې ابشر بنورین، په 2 رڼاګانو سره زیری واخلی چې اوتیتهما، چې تاسو دا درکړل شوي دي، لم یؤتهما نبی قبلک، د دې نه مخکې بل کم نبی دا نه دی ورکړل شوی، چې فاتحة الکتاب یو رڼا سورة فاتحه ده، وخواتیم سورة البقره او بل رڼا سورة بقره آخري آیتونه دي. لن تقرأ بحرف منها الا اعطیته، څوک چې د دې یو حرف هم وای نو د دې به پوره اجر ورکول کیږي. رواه مسلم، روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله. النقيض یعنی الصوت معنا ده आवाज. نو فنزل منه ملک، د دې نه یو فرښته نازله شوه. دا الفاظ اگر چې د راوی حدیث دی خو لیکن هغه به رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی وي، ځکه یې داسې وفرمایل. بیا یې وفرمایل چې ابشر بنورین، د 2 رڼاګانو زیری واخلي، یو رڼا سورة فاتحه ده او بل رڼا چې دی هغه سورة بقره آخري 2 آیتونه دي. سورة بقره ته ځکه رڼا ویلی شوه چې په دنیا کې د دې په تلاوت کولو سره قیامت کې د دې لوستونکو ته داسې یو نیکي ورکړل شوې چې هغه به ډېره زیاته رڼا وي. نو بهرحال نو په دې کې چې دی څه شی فضیلت بیان شو، په دې کې د سورة فاتحه او د سورة بقره آخري آیتونه دا غوی دواړو فضیلت چې دی په دې کې بیانېږي. باب استحباب الاجتماع على القراءة، دا باب د قرآن پاک تلاوت دپاره د راجمع کېدو په استحباب کې دی، دغه مستحبه طریقه ده. وعن ابي هريره رضی الله عنه، سیدنا ابو هريره رضی الله عنه مبارک نه روایت دی، دا مبارک فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد دی وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت الله، الله رب العزت په کورونو کې چې کم خلق راجمع شي، یعنی په کورونو کې په یو کور کې چې راجمع شي، یتلون کتاب الله، د الله رب العزت کتاب لولي، ویتدارسونه بینهم، په خپل منځ کې د هغې درس تدریس کوي، الا نزلت علیهم السکینه، یعنی د دې په برکت سره په دوی باندې سکینه نازلیږي. وغشیتهم الرحمه، او رحمت دوی پټی، وخفتهم الملائکه، او فرښتې په خپل وزرو کې راګیری دوی. وذکرهم الله فی من عنده، الله رب العزت په هغه چا کې ذکر کوي
چې هغه سره دي یعنی فرښتو ته د دوی تعریف کوي نو الله رب العزت چې دی د دوی ذکر کوي. دا حدیث چې دی مخکې هم ذکر شوی دی نو امام نووي رحمه الله دلته یو ځل بیا ذکر کو څه دپاره د قرآن پاک د تلاوت په فضیلت په بیان کې راغلی دی نو په دې حدیث مبارک کې ځکه یو ځل بیا راوړو. وصلی الله تعالی علی حبیبه محمد و آله وصحبه.